زمارونو در ملک یو ګوره تاسو د سپینګیرو بزرګانو ته پتا ده د جمعې په شپه به هر سړي نوی اودس وکړو ماسخوتن لمونځ به وکړو بیا به په اودس کې ویده شو چې د مولیانو نه مې اورېدلي چې په دې شپه څوک درود شریف ډېر وایي او تا اودس کې ویده شي د شپې ورته د حضور زیارت نصیب کېږي د سپینګیرو ته پته ده ستا ملک به د جمعې په شپه په اودس کې ویده کېده نن په پاکستان کې د جمعې د شپې نه د لویه لعنت شپه بله نشته تمام ډم توبونه تمام کنجر توبونه تمام وی سی آرونه تمام بلو پرنټونه دا ټول د جمعې په شپه کې ما نه چا تپوس وکړو وی دا د جمعې په شپه ګناه دا خوارش پا گناہ دن دو جمعے سے تخصیص مالدہ فیصلہ خو شیخ سادی اڑان دینا کرے دا ہر گناہ ہے کہ کلی در شب یدین بکون ہر گناہ ہے کہ کلی در شب یدین بکون تاکہ صدر نشینان جہنم باشی وہ یار گناہ چکے د جمعے پشپائے کوا کنور سنی چی پا جہنم کی د دوزخیانو صدر جوڑ شے تیرے جمعے شپا باندے دشپے تر 12 بجے پورے دے قومی سیارو نا کتلیو بلو پرنٹو نے کتلیو ہاں زمانہ ممنا غستا دشپے بلو پرنٹو نو وی سیارو نو تناستو ہے نو پسلور بجی یو گلچ در چه گلچ دل در کو نو ہر سڑی دا کٹ نٹوک کو آغا رامیان چه پا عمر کے دا اللہ ننالی آغوی باندیم بے اختیار خدا اخپلا نام واغستا کنا پا عمر کے دا جماعت کے نگورے دا اللہ نم پورے بٹو کے مسخرے گئی آئیم پسلور بجے را پاسول آگا پلیت خزین چه دشپے پیو بجد سنمانت لے آگا میں مولی دے چه میدان تروتے ماتوی مولی صاحب کے بڑسی یا اللہ خیر یا اللہ لڑکے میں خیال کولو چه خال میں دا کنڈے پا مخولید خال میں دا کنڈے پا مخولید جونا دے خوارشی چه دیر نگدی خالنا نن میں آگا پلیتی او مردار امدب کور مخیطا پا میدان کے آگا پا یا اللہ خیر باندی اولی دے بے اختیار اگر باندی خپل نام واغستا کنا بیا در تخپل زور خود قوت در تو خود طاقت در تو خود گڑے دے در تو خود چاہتا سو چاہتا گڑے دے راشی ما در باندی کوٹا اگردولا اس خود آگا تابچ کی تا د خلاص کی نو بیا د ملکم دمرا مبارک رچے درې سلور سو کورونا غرزی دلی دی نو بین الاقوام ته اپیل کرو چالا کمبلے او خیمے رولے گئی مونږ سره خو نشتا تاسو سره ځکه نشته 400 تاسو نه فالتو کی ارسه تاسو نه فالتو کی نن ستاد عمل کې وزیرانو بنگلے وګورا چې یو وزیر یو بنگلے تزي لسطلک روپے داغه په ډیکوریشن باندې لګي فرنیش ورته کوي صوفے نوې کړدې نوې پلانې نوې غلخانې نوې دا به پکې بوت ته وګوره د دوانو بوتي نه یو خدای دې کار ته زما کور کې ټلویزیون نشته الحمدللہ انشاءاللہ پا غلطہ بم زما کور تا ٹی وی نرن نوزی ٹی وی او بائسکوپ کی فرق شتا خواغم یو پردہ دا ڈمتوب پہ خی او دام یو پردہ دا ڈمتوب پہ خی زمان نشتا خوچے کلنا دا خلیج جنگن خطے دے نزد گاونڈی کور تا ماسخوتن خبرنامی آوری دو تا زمان دا حالات گور نپاگے کے دا زمونگ وزیران مخی چھ
چې دام خین ورتاریان چې یا خدای نو په عمل خو سکه په شکلم چرته خسته او کمران خدای مونږ ته نه نصیب کی. دا زمونږ د صوبې گورنر چې وګوري د نږدې نه الټای بدل ټول چیچړي چیچړي دی او د کشر لالا به څه وایم نه خدا نور را کې وګوره د چا پوزي پیتی دي د چا سرونه چیتی سوپ یو د پنجاب دی هغه چې پکې وخی وای اوای چې پکې وخی دا وای بوت ته وګوره د سند وزیر اعلی چې وګورې ته به وایې چې اوس یې پیټار کې خوا پاړو دی بیم کې غږی بل یاره که په پاړو د کې فرق وایي په ایمان بوت د پاړو دی اعلان یې کړی چې شریعت آرډیننس کوو ده وویلې چې زه له غوندې شراب څکم ملکه تاسو کې ایمان اول خو د خپل وزیر له سزا ورکړي ښه د بلوچستان تارپیټو چې وګورې واسکټ یې اغوستی ته به وایې چې د تارکولو پیپې ته دې واسکټ ورغوستی د بلوچستان گورنر چې وګورې ته به وایې چې د درېیمې ورځې مړی د خبر نه رایستی بیا د سند گورنر چې وګورې د هغه هم د انګریزي چرګ غوندې ججورې راځوړن دي او یو شی دی و د خدای قهر مو وه کله کله بلکارم سړی چرته وجیح سړی خسته سړی د ملک سربراهي چې راښکاره شي خلکو ته څه روحاني تسکین شي نو نیکه خو څه کې په شکل هم چرته خسته سړی مونږ ته نه نصیب کېږي ټول دا پاړوان ماړوان یې راټول کړي دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن تاسو خیال باندې اوس د خلیج جنگ نښته صدام حسین په کویت حمله کړې ده او کویت یې نیولی دی راز نه خو ځان خبر کوي چې دا چل څه شوی چل دا دی چې صدام حسین پاکستان هم ومنلو چې په ټول ملک کې څلورم قوت دی اورېدلي دي خدای خبر که په خبرو پوهېږئ وقتي طور هغه ګوګشتو غوندې نه وي اته پته نه لګي چې د ګوګشتو د وخت اواز دی که نه دی خو ګوګشتو اواز خبره نه پوهېږي مړ په دې چې پاکستاني قوم په 43 کاله کې پوه نه تا سره آزاد شوي ملکونه ټول چین تا نه وروسته آزاد شوی دی داسې پوه شو چې نن خود کفیل ملک دی او روس او امریکا ته یریږي هندوستان تا سره آزاد شوی دی د شیخ الهند صاحب سیمینار په سن 84 کې زه دلی ته تللی وم او هغه سیمینار ته دا باچا خانم راغلی ولی خان دیوداو مونږه مولانا اسد مدني صاحب په دعوت باندې مونږ هم ټول تلي زه 78,000 میله په هندوستان کې وګرځېدم ما د میخ نه واله تر هوایي او بحري جهازه پورې ما د بل ملکو نه لیدو د میخ نه واله کپڑا دا که دوایی دا که لارای دا که موټر دی که سیکل دی که رشکه دا که جهاز دی که بحري بیړه دا هر څه چې دي د خپل ملک جوړ څیزونه بیا د شپې په 10 بجې راجیو ګاندھی وزیر اعظم ما تقریر کړو راجیو ګاندھی وی چې دا ما سره ملاو کړ ما تاسو مولانا صاحب سے وی چې وہ آپ کو بلا رہا ہے ملمہ نہیں چاہتا وی چې کیوں ملمہ ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہوں جہاں انہیں کوئی اور بہانہ نہ ملے تو کہیں گے کہ مولانا بجلی گھر کے اوپر کیس درج کرو کہ سن 84 میں یہ دہلی میں راجیو گاندھی سے ملے تھے
چې بل بالا نه ورځي وای دا هندو سره ملاو شوی دلته زمونږ د کوساډا بوله چې بل بالا نه ورځي سړی رانیس الګا پلانی سن کې کابل ته نه تللی قانون د لاس کې واغست کابل ته تللی ځکه کابل د مسلمانانو ملک دی نو کتلی وی نسبت کفر شوی دا بانا بنا مالزنه کو ویل نہیں کسی کو پتہ نہیں لگے مال لگے گا یا نہیں لگے گا تو ما خلا سورہ نظم ہے عزیزانو د شپې ورل دا سه بنگلې دا چې هغه سه بنگلې اوس په صدر کې شاید چینشتا زړه یو مردار غوندې میز او د خپل ملک داسې مردارې غوندې کرسۍ پرتې وې دا دغه دفتر شنې چای را باندې اوس کلی ما تو وہی کہ آپ کے سپیچ سے میں بہت محظوظ ہوا ہوں اگر آپ کو پھر کسی وقت میں زحمت دوں تو آپ گہوارہ فرمائیں گے ماں اور تیل چیزی میں ضرور زحمت کروں گا لیکن ایک شرط پہ کہ آپ مجھے ضیاء الحق صاحب سے مانگیں گے اگر تب ویچے دے دے راشی تب ماں تا ڈائریکٹ دعوت نہ رکھے وہ کیوں مال ہمارے ملک میں جس کے ساتھ نہ لگتی ہو کسی کی تو وہ ہندو کا سٹیمپ لگا دیتے تو میرے اوپر ہندو کا سٹیمپ لگ جائے گا پھر مجھے صاف کون کرے نو ڈیرے وہ خندل پیچھے آپ کا ملک ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے ابھی تک 45 منٹ ملاقات ہم سراؤ کر داغا خبریں داغا اسید داغا جامع داغا بنگلہ کل پینزه کسه گاڑو داغه په بنگله باندې کل 15 کسه دلته چې خانم جانه تیریږي ورته 2000 پولیس ولاړ تاسو خیال کل 15 کسه گاڑو نو زما عزیزانو زمون ملک تر اوسه پورې لا د سړیتوب ساه نه ده اخیستې 200 کاله د انګریز لاندې مونږ غلامان او 3 کاله وشو چې مونږ د امریکې غلامان نن وګوره ستا د ټول پاکستان آواز دی چې صدام حسین د الله پاک ملا مضبوطه کی زمونږ دا خویا مخی چې دی د منډه کړي پامن مشن رواني هلکه پامن مشن چاله دی دا پلوسی دی یو مخدرزی دی یو پیرانو دا یو تلرزی دی یو دا چې د دوه پلوسو جنگ او د دوی جوړه تکه نو تاکال ته بمنډي تاسو به تاکال ته سي هلکه خو چې د چا جنگ دی هغې لا اول یو لا ورشه بیا بل لا ورشه چې دا جنگ هم په څه دی نو جنگ چرته دی او منډه دی چرته بیا هغه ملکونو ته ځي چې هغه آلریډي د امریکې ملګري دي هغه ملکونو ته پامن مشن روان دی د قوم رخ یو طرف ته کولو دپاره بیا یو بله ګتکه وکړه چې مونږ کشمیري عوامو سره یوم یکجهتي مناوو چې هندوستان په کشمیري عوامو ظلمونه کوي نو ته چې لاړې د عراق او د امریکې صلح کې او د هغې منځ کې جوړه کې نو هندوستان ته ولې نه ځې چې ته د هندوستان حکومت ته ووایې چې هلکه د کشمیری عوامو باندې ظلم ولې کې پکار دی کنه نو وی وهم دې کوم ځای او ډبیږي دې کوم ځای بیا د خلیج د مسلمانانو په پاکستان ډېر حق دی او که د کشمیر د مسلمانانو په پاکستان ډېر حق دی زما فوج د امریکې د فوج مرګرتیا دپاره تله ضروري او که زما فوج آزاد کشمیر ته لیږل پکارو چې د مقبوضه کشمیر د غریبانو بدل دین دوان نه اخیستی پکار دا وکړو نو زما عزیزانو یکجهتي هړتال وکړئ عام چھٹی ورکړه هړتال وکړئ د شپې چغې ووالې هړتال کامیاب شو پلانې شو دا نور څه نه د خلک دا به تاسو له پیښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ
سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. جن اعلانوں کو جو بھئی ہڑتال دے ٹول پہ خبر او صدر بندو جلسے او جلوسونو د شپې دوی ویلے ٹی وی او ریڈیو کو د خان دخلے نو کر دے ای دبلے شروع کړي چې ہڑتال بری طرح ناکام. حالانکہ تاسو کتے خبر ته تری کتلے مین بازار کے سخانہ دا او سکار میں چوک دے بندو صدر بندو دی ویلے ہڑتال بری طرح ناکام شو. تو بلوچستان کے پیجام ہڑتال ہو ٹول بلوچستان منجمد ہو دیوی ہڑتال بری طرح ناکام. کزا تد کشمیر د پار ہڑتال کے آ کامیاب شو او کزا د خلیج د مسلمانانو د پار ہڑتال کو آ بری طرح ناکام شو. آخر نواز شریفہ د پاکستان د کرسائن یوم پہ عزت نہ دے کشوے انشاءاللہ ستا حشر بم آگئی کم حشر چه د تیرو حکمرانان تمام پاغا زیر اخپا کزیگے چه پا کم زیر اخپا د دے کرسائنا پا دری سلوی اخکالا کے دا نور کشی دا کویت فیصلہ ہوا چه امریکی لئے پا کویت کے اڈاور کول امریکا وریت ناستے چه زب طول مر عربو تسوالو نکوم دا تیلو دا پارا ولی پا دی تیلو کو زب خپلا قبضہ ولی نکو. امریکی عمر رزیل ملک پا مقدس مکہ بنے ما تا چاوی روس سنگا دے ماوی روس اغس پیدے چے پٹا خلا چے پوئی نہیں پزانو در غپو پٹا خلا چے او امریکہ اغس پیدے چے غپو کی اخلا چے سپیدوار دی خو یو لگ غلہ سپیدے او یو غپیدن کے سپیدے دی رزیل ملک خلیج کے خپل دیپو جوڑو لو لکہ یو زمانہ کے پا بڑا بیرہ کی مونگ مرکز ورکولے ہو دا امریکی راڈار لگو لو دا پارا بڑا بیرے بیس ننمو گورا دا امریکی پر رحم و کرم باندی چلی گی دا مونگ والا ور کرے دا سے دیپو جوڑو لو پا کویت کے صدام حسین ورطوے چا امریکی لبا اڈا نہ ورکے او نبا ڈیپو ورکے دو سیدو تیل دی ورکوائے کارزانی او کگرانی امریکی لپا سلورنے بیلر ورکے نورو ملکونو لپا روپائے ورکے ظالمہ دے نورو ملکونو سے گناہ کرے ویل امریکہ زمان دوست ہے خوچے ویل دوست میں دے ویلو درے گا تر چپے ورمن ڈیکڑا آغت 2 منٹ جنگو نکو والکا سڑے یہ خبر رکھوں دا اللہ نم اغسطے کی گی داغی پا برکت سرا اغا علاقہ خدای دا دیر و آفتون نبچ ساتی. اگر کداغی علاقے دا خلق و ارادے یا فیصلے بعض وقت غلطی بھی لیکن دا اغی اللہ نم اغسطوں پا وجہ باندے اغا طول علاقہ خدای پاک بخی. حدیث کے راضی چیو مجلس دا سیوی چی التا دا اللہ دا دین خبری کی گی نو دا اسمانونو نا اللہ ورطا ملیکی رولی گی او دا آغی مجلس نا گیر چاپیر دمرا تعداد کیا ملیکی راغلی وی چی صفون تر آسمان پورے غسی دی مجلس چی بس شی نو اللہ دا ملیکون تپوس کئی چی تاسو نن وقت ڈیوٹی چرتا اکڑا مثلا غورتا ہوئی چی یا اللہ پلوسائی کی او مدرسہ وا پاگے کے قال رسول اللہ ویلے کے دا قال اللہ تعالی ویلے کے دا خدا مونگ داگے نا گیر چاپیر ولارو نن روز ملتا تیرا اللہ ورطو چی تاسو طول پا دی گواش ہے ملیکو چی اغا مجلس کے سمرا خلق کو اغا طول ماو بخن نا ملیکی خو دا پخوانا لگے زمونگ دوستانی غندی دی اگی ورطوی چی یا اللہ اگی مجلس کے خزینی دا سی خلق کرو چی
دل راغلی چې دا مولیان کوي نو الله ورته فرمایي چې ملائکو په دیم گواهانی شي چې دا کم ناس قوم د الله د پاره وو نو د دوی په مجلس کې څوک شقی نه پاتې کیږي هغه اسی چې راغلی او امم ور سره وبخره یا الله هغه کې خو سی آی ډی والا راغلی او د پاکستان شریف سی آی ډی والا راغلی او چې دا مولیان بچوي نن تاسو وګورئ زمون په پاکستان کې مونږ وایو چې دا آزاد ملک او هر سړی ته د خپل رائے اجازت ته چوي ز ترننا پورې په دې ملک کې بلیک لیسټ د جمعې پورې زما جمعات باندې سپیشل د سی آی ڈی او د انټيليجنس ډیوټي وی چې دې بچوي نو مال ظالمانو زه بچوي زه نور څه نه ویم دا به ویم چې دا سوایي نو دا وکړي نور څه خدای نه تخریب کار نه بم غرزولو والا نه ملک ورانولو والا نه فساد جوړولو والا نه خود دومره به ویم چې 3 کاله وشو نو بېمانی ولې کوي چې دا سوایي دا وکړي دا د اسلام په نوم باندې چې ځان کرسۍ ته ورسوي دغه اسلام سره بیا ټوکې ولې کوي او دغه اسلام پورې بیا خندا ولې کوي او خزم بیا صدر ته ولې لګي چې په 300 روپۍ په میاشت کې یو ځل والا سر جوړي زه دا خبرې کوم او پرېدم امومنا کستا سودا خیال ترسو پورې چې زما دې خله کې دا جبه ګرځي ترسو پورې د پاکستان سرمایدار او د پاکستان حکمرانان بپرې ندم چې وزایران سرغوس کی هم ترغه پورې چې ترسو پورې د دې پاکستان قانون قرآن شوی نه ترغه به پیرنګیم د دې ملک نه ولې ورکول چیکړي بیا چې پیرنګي د دې ملک نه لری ک نو د پیرنګي قانون او تهذیب هغه بیا په کورونو کې ولې ساتلې نن ستاسو ټول تهذیب د ملک چې دی هغه د انګريز دی ستا د ملک قانون چې دی هغه د لارډ میکاله جوړ کړی قانون دی چې چا د هندستان د پاره جوړ کړو هغه په تعزیرات هند نامه کې خوا او دوی په تعزیرات پاکستان نامه کې خوا قانون مغه دی چې کوم لارډ میکاله جوړ کړو نامه په بدل کړه په خړای د ناوې نامه کې خوا تاسو له شرم نه ګرځي تاسو کې حیا نشتا چې دا د اسلام په نوم آزاد شوی ملک دی او ترننه پورې په دې ملک یو فیصله په اسلام ونکړه نن یونیورسټو او دا تاسو سره جوخت کالجونه چې دي دوی ته په مرکز کې کربونه روپے هغه سالانه بجٹ کے پاس کیږي او نن قرآن مغسی یتیم دے مولا اعلان کوي چې کچا چندا ورکول نه دلته اچوي تو نالت پدا سے قومی او تو نالت پدا سے ملک تو نالت پدا سے حکومت چې په 3 کاله کې قرآن و مغسی یتیم دے حدیث دے جناب محمد رسول اللہ مغسی یتیم دے آپ زکاتونو او خیراتونو بادی چلی
بیا صدر ضیاء یو معامله جوړه کړې وه زکات سسٹم هغه په بینکونو کې سیونګ او فکس ډپازټ نه به کټوتی کېده 7.5% سود چې کوم لګي ستا په پیسو هغې نه به 2.5% کټ کړه او په هغې د زکات نامه کېښوه نو ستا د ملک د اوقافو وزیرانو له هغه غل ورکړه چې اوس چېرته مدرسو والا هم غواړي نو دا غل وله ورکوي سود خو د غلو نه زیات پلید دی سود خو حرام هغه د سود د زکات په پیسو باندې زکات زه هغې ته نه ویم هغې ته غل ویم په هغې دوی د زکات نامه ایښې وه زکات دا علما ناست دي زکات خدا دی چې 100 روپۍ تا سره یي نو 100 نه به 2.5 وباسي ټیک ده دی 100 روپۍ ستا په بینک کې دي او په 100 روپۍ سود ولګېدو هغه 9 نه 2.5 کټ کړې 15 بیا هم تاله سود کې درکړې او په هغه 2.5 د زکات نامه کېښوه نو ستا زکات هم ونه شو مردار خور هم شوې او په مرداره د زکات نامه هم کې معامله دا وه بیا یې وله درباري ملیان راته ادا کړه راته ادا یې کړه چې دا چې چاله ورکړي جنس یې بدل شي یو ته مې ویل چې تا م اغوستي ویلو مال راځه د امریکې یو مشین راغلی دی هغې ته چې سړی ورننه باسي ښځه شي مال زه ستا هم جنس بدلوم سړیتوب کې دې څه ونه کړه اوس دې ښځه کوم چې چاته دې په نکاح کړه جنس یې بدل شي ظالمانو ولې اوبو کې سترګې غړوئ اخر خدای له خو به هم څه جواب ورکوئ خدای له خو به هم ځئ څه به وایي تاسو به نه پیش کېږئ بانی بجوڑے کے نو اللہ وی بل الانسان علی نفسه بصیرا بل الانسان علی نفسه بصیرت ولو القا معاذیرا اللہ وی دار سڑی علم با پد خپل ځان باندې حضوری وی دار سڑی علم با پد ځان باندې یقینی وی اللہ بوئی تا تدا خپل ځان خمالوم دے کډېرې باندې مالا جوړې کې زپتا گواهان لرما نو تبا خوا دې خوا وګورې چې څوک پښتنه چې په ما گواهي وکړي څوک بنې نو ته به یا الله ګواه څوک دی نو الله به وایي یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم په دې خوله به درته مور وام لاسونو ته به دې ووایم چې وایئ په تاسو دنیا کې څه کړي دي نو زمونږ دا خپل لاسونه به بې اختیاره په مونږ ګواه شي زمونږ دا خپې به بې اختیاره په مونږ ګواه شي زمونږ دا سترګې به بې اختیاره په مونږ ګواه شي زمونږ غوږونه به بې اختیاره په مونږ ګواه شي زما وروڼو دین ملک کې وګورئ تاسو د سپین ږیرو بزرګانو ته پته ده د جمعې په شپه به هر سړي نوی اودس وکړو ماسخوتن لمونځ به یې وکړو بیا به په اودس کې ویده شو چې د ملیانو نه مې اورېدلي چې په دې شپه څوک درود شریف ډېر وایي او تا اودس کې ویده شي د شپې ورته د حضور زیارت نصیب کړي